د لوی او بخونکي خدای تعالی په نامه درنو زده کوونکو سلام په خیر راغلی. هیله یم چې ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونو ته په منظمه توګه ورسیږئ. آیا زده کوونکو ستاسو په یاد دي موږ په تېر لوست کې د څه په هکله خبرې وکړې؟ موږ په تېر لوست کې راغلو د برېښنایي موټر په هکله مو بحث وکړ. دا چې برېښنایي موټر څه شی دی، څرنګه کار کوي او همدارنګه دی کې چې هغه د پوتنشل توپیر رامنځته کیږي او هغه محرکه برېښنایي قوه چې پکې رامنځته کیږي هغه په څه ډول سره کار کوي. دا زده کوونکو زموږ د تېر لوست موضوع وه. که چیرې بیا هم تاسو په تېر لوست کې کومه ستونزه درلود، کولی شئ چې په کومنټونو کې له موږ سره شریک کړئ. نو اوس زه خپل نوی لوست پیلوو. زموږ نوی لوست د بیوټ ساوارټ قانون دی. بیوټ ساروات زده کوونکو دوه عالمانو چې دوی راغلل یو نظریه یې وړاندې کړه، یو قانون یې رامنځته کړ چې د دوی دا قانون څه شی دی. زده کوونکو دغه دوه عالمانه داسې خبره وکړه، ویې ویلې کله چې یو هادي کې برېښنا جریان رامنځته کیږي دا په خپله شاوخوا کې یو اغیزه رامنځته کوي یا یو ساحه رامنځته کوي. نو دغه ساحه به زده کوونکو مقناطیسي اغیزه درلودونکي وي. یعنې دوی وویلې هغه ساحه چې د یو انتقالونکي یعنې د برېښنا د انتقالونکي یو هادي په واسطه رامنځته کیږي دا به څه شی ولري، دا به مقناطیسي اغیزه ولري. او همدارنګه هغه ساحه چې د دغه دوه عالمانو په واسطه تشریح شوله دا کیدای شي د داسې یو هادي په واسطه رامنځته شي چې هغه اوږد مستقیم شکل لري، او یا هم کیدای شي د داسې یو هادي په واسطه رامنځته شي چې هغه څه شي د کویل په شکل یا د حلقو په شکل اوسیږي. یعنې هم د اوږد مستقیم هادي په واسطه او هم کیدای شي د کویل په واسطه دا رامنځته شي. نو زده کوونکو موږ راځو د دې له جملې څخه د یو اوږد مستقیم هادي مقناطیسي ساحه لولو. یعنې موږ دلته وویلې دا ساحه کیدای شي د کویل په واسطه، کیدای شي د اوږد مستقیم هادي په واسطه رامنځته شي. نو د دې له جملې څخه موږ راځو د یو اوږده مستقیم هادي مقناطیسي ساحه لولو. د دې لپاره زده کوونکو چې د دې دغه مقناطیسي ساحې باندې په سمه توګه وپوهیږو، موږ یو فعالیت لرو. زده کوونکو دغه فعالیت کې چې ځینې مواد پکار دي، د همدغه فعالیت څخه موږ داسې یو تصویر ترلاسه کوو لکه څنګه چې تاسو شکل کې ګورئ. یعنې موږ یو سپین کاغذ کې یو ګیره وسلو او همدارنګه د همدغه سپین کاغذ په منځنۍ برخه کې موږ یو هادي چې اوږد مستقیم شکل لري هغه پکې تیروو او دغه هادي کې موږ برق رامنځته کوو یا وایم چې د برېښنا جریان رامنځته کوو. ښه زده کوونکو کله چې موږ په دې شکل سره دغه سپین کاغذ د ګیره په واسطه ونیول او دې کې مو د منځنۍ برخه کې مو یو هادي ورته تیره کړله او د هادي کې مو برېښنا جریان رامنځته کړ، موږ راځو یو اندازه د اوسپنې میدګي په دې سپین کاغذ باندې شیندو او همدارنګه دغه اوسپنې میدګي مو چې وشیندله د دې سپین کاغذ په څلورو خواو کې موږ قطب ښودونکي ږدو. قطب ښودونکي چې هم کېښودل راځو دغه هادي کې برېښنا جریان رامنځته کوو، یعنې د برق سره وصلو. کله چې برېښنا جریان رامنځته شو زده کوونکو تاسو به دلته یو توپیر وګورئ، یعنې یو تغیرات به په دې برخه کې رامنځته شي. هغه تغییر به په دې ډول دغه اوسپنې میدګي چې موږ په دې سپین کاغذ باندې غورځولې ده دا د همدغه هادي په شاوخوا کې به د دایرو په شکل سره راجم شي. یعنې دا اوسپنې میدګي چې موږ په دې سپین کاغذ باندې په پاشانه توګه یا هم تیت پرک مو غورځولي دي دا به په منظمه توګه سره راجم شي او د حلقو په شکل سره د دې هادي په شاوخوا به راجم شي او داسې دایرې به رامنځته کړي چې دوی څه شی یو متحد المرکز وي، یعنې د دوی مرکز په یو برخه کې وي او همدارنګه مرکز به کوم ځای وي، هغه هادي دی چې د دې سپینې ورقې د منځنۍ برخې څخه تیر شوی. د دې ترڅنګ تاسو چې ولیدل چې اوسپنه میدګي سره راجمیږي دلته یو بل تغییر هم رامنځته کیږي. بل تغییر یې په دې ډول دی چې دغه قطب ښودونکي چې موږ راوړي دي په دې سپین کاغذ باندې موښي دي دغه قطب ښودونکي اقربه به هم انحراف وکړي یا عادي حالت کې چې قطب ښودونکي اقربه موږ ته شمال او جنوب د ځمکې ښیي، په دې حالت کې به څه شی وکړي دغه اقربه به انحراف وکړي او دغه اقربه به په دې شکل سره حرکت وکړي. نو زده کوونکو دا مو خو هغه پایله ده یا دا مو خو هغه لیدنه ده چې موږ کله د هادي کې برېښنا رامنځته کړه دغه تغیرات رامنځته شول. اوس نو که چیرې په همدغه حالت کې چې زه راشم د اوسپنې میدګي بیرته ترې راجم کړم او دغه هادي
بیرته د برېښنا څخه لرې کړم یا برېښنا جریان پرې قطع کړم بیرته له سر نه په اولي شکل سره راوړم یعنې برېښنا جریان پکې نه اوسېږي. اوسپنه میدګي هم راوړم په همدې سپین کاغذ باندې په تیتو پرک په شکل واچوم. نو که چیرې تاسو هر څومره دې ته منتظر پاتې شئ هر څومره دې ته وخت ورکوئ نو تاسو به وګورئ چې دغه اوسپنه میدګي هیڅ حرکت نه کوي او دغه قطب ښودونکې عقربه همیشه موږ ته د ځمکې شمال او جنوب ښیي او یعنې نه عقربه انحراف رامنځته کیږي او نه هم د اوسپنه میدګي دغه جمېدل رامنځته کیږي. نو موږ له دې فعالیت څخه دې پایلې ته رسیږو یا دې نتیجې ته رسیږو زده کوونکو یعنې کله چې برېښنا موږ په دې هادي کې رامنځته کړو دغه هادي به په خپل شاوخوا کې یو مقناطیسي ساحه رامنځته کړي. په اصل کې تاسو پوهیږئ چې قطب ښودونکی د څه شي په اساس کار کوي د مقناطیسي ساحې په اساس کار کوي. نو کله چې برېښنا رامنځته شوله دې په خپل شاوخوا کې یو مقناطیسي ساحه رامنځته کړله نو دا به د دې سبب شي چې قطب ښودونکې هغه عقربه انحراف وکړي. نو کله چې برېښنا رامنځته شوله نو دا به خپل ځان څخه په شاوخوا کې مقناطیسي ساحه رامنځته کړي او همدارنګه دغه برېښنا جریان د دې سبب ګرځي چې د دې قطب ښودونکې د عقربې انحراف رامنځته شي یا د دې قطب ښودونکې عقربې په جهت کې تغییر راشي. نو موږ له دې ځای څخه مقناطیسي ساحه د دوو فکتورونو پورې اړوند بولو چې هغه کوم دي. یو مقناطیسي ساحه وایو چې د برېښنا جریان سره اړیکه لري یو وایو چې مقناطیسي ساحه د برېښنا جریان سره اړیکه لري او اړیکه په څه ډول ده مستقیما متناسب ده یعنې اړیکه مستقیما ده. ما وویلې کله چې برېښنا رامنځته شي مقناطیسي ساحه رامنځته کیږي او کله چې برېښنا قطع شي مقناطیسي ساحه هم له منځه ځي. نو موږ وایو مقناطیسي ساحه متناسبه ده برېښنا جریان سره او همدارنګه دغه مقناطیسي ساحه یو بل فکتور پورې هم اړه لري هغه څه شی دی د وایر فاصله ده. هغه هادي چې موږ پکې برېښنا رامنځته کړې د هغې فاصله نسبت دغه اوسپنه میدګي او یا هم کوم بل هر جسمي دې سره بیا څه شی اړیکه لري معکوسه اړیکه لري. یو مقناطیسي ساحه د برېښنا د جریان سره مستقیما اړیکه لري او مقناطیسي ساحه د وایر د فاصلې سره معکوسه اړیکه لري. اوس د دې لپاره چې موږ وشو کولی همدغه مقناطیسي ساحه اندازه کړو او د دې هغه کمیت د دې ترڅنګ ویلی شم د دې هغه واحد هم معلوم کړو. نو زده کوونکو موږ د دې لپاره یو فورمول لرو هغه دا دی چې مقناطیسي ساحه موږ راځو په بي باندې ښیو. ما وویل چې مستقیما اړیکه د څه شي سره لري برېښنا جریان سره لري او معکوسه اړیکه د وایر د فاصلې سره لري. اصلا زده کوونکو وایر فاصله هغه د حلقو شعاع ده یا هغه دایرو شعاع ده کله چې دا جریان رامنځته شي او دغه اوسپنه میدګي د دې په شاوخوا کې د دایرو په شکل سره څه شی وکړي جمع شي. نو په اصل کې دا څه شی دی آر زه ویلی شم یا د همدغې دایرو شعاع فرض کولی شم. نو زه وایم چې بي مساوي کیږي جریان پر آر باندې یعنې که چیرې زه راشم تاسو ته ووایم دغه بي اړیکه لري جریان سره مستقیما او معکوسا د وایر د فاصلې سره. اوس د دې لپاره چې زه وشم کولی د تناسب ته په مساواتو باندې واړوم نو زه یو ثابت عدد ته ضرورت لرم چې په دې کې ضرب کوم. نو زده کوونکو دغه ثابت عدد به مو څه شی وي دغه ثابت عدد به مو میو صفر پر 2 پای یا میو صفر پر 2 پای دغه به ثابت عدد وي چې همدغه میو صفر په اصل کې د آزاد فضا نفوذ ضریب دی یعنې څومره په آزاده فضا په دې کې اختلال رامنځته کولی شي یا دغه مقناطیسي ساحې شدت راکمولی شي. نو موږ وایو چې آزاده فضا نفوذ ضریب میو صفر دی او 2 خو ثابت عدد دی پای هم ثابت عدد دی چې 3.1. نو د دې ترڅنګ میو صفر پر 2 پای زه ویلی شم چې د دې قیمت هم ترلاسه کولی شم. نو زه وایم چې 4 پای ضرب د 10 په توان د منفي 7 ویبر پر امپیر ضرب د متر یعنې د دغه قیمت ثابت عدد قیمت 4 پای ضرب د 10 په توان د منفي 7 ویبر پر امپیر ضرب د متر. نو دا اوس د کوونکو څه شی مقناطیسي ساحه چې یو اوږد مستقیم جریان لرونکی هادي له ځان څخه رامنځته کوي چې په دې شکل موږ کولی شو د دې فورمول څخه هغه ترلاسه کړو او همدارنګه تاسو هغه فعالیت مو لیده نتیجې باندې وپوهېدلی چې څنګه یو مقناطیسي ساحه د یو هادي په واسطه رامنځته کیږي.
خاص زده کوونکو موږ د دې ځای څخه کولی شو د همدغې مقناطیسي ساحې لوری یا جهت هم معلوم کړو. موږ پوهیږو مقناطیسي ساحه یو وکتوري کمیت دی. زده کوونکو د دې جهت موږ په دې ډول سره معلومو. تاسو د ښي لاس قانون باندې وپوهېدلی. اوس د همدې لپاره هم موږ یا د دې جهت د معلومولو لپاره بیا هم موږ د لاس نه ګټه اخلو. که چیرې زه دا فرض کړم چې دا یو هادي ده، یو مستقیمه هادي ده او په دې کې جریان شتون لري او دا په خپله شاوخوا کې مقناطیسي ساحه منځته راوړي. نو زده کوونکو د دې لپاره چې زه وشم کولی د دې مقناطیسي ساحې لوری معلوم کړم، نو زه دا هادي په دې ډول په خپل لاس کې نیسم چې زما دا غټه ګوته د دې د جریان سره چې د دې په منځ کې شتون لري همجهته اوسي. یعنې که جریان په پورته لوري کې نو زما دا غټه ګوته د دې سره څه شی اوسیږي؟ همجهته اوسیږي. او همدارنګه که جریان په ښکته لور کې نو زما دا غټه ګوته د دې سره همجهته اوسیږي. زده کوونکو تاسو فکر وکړئ چې جریان په پورته خواته دی، لوری اخواته دی، نو زه دا په دې ډول سره دا هادي په نظر په لاس کې نیسم او دغه زما لویه ګوته د دې ښودونکې ده چې دا جریان په کوم لوري دی. نو دا زما څلور ګوتې زده کوونکو په اصل کې څه شی ښیي؟ په اصل کې د همدغه مقناطیسي ساحې دا لوری ښیي. موږ پوهیږو مقناطیسي ساحه د مقناطیس له یو برخې نه وځي او بلې برخې ته داخلیږي. یعنې د همدغه هادي په شاوخوا کې چې دغه مقناطیسي ساحه رامنځته شوې په دې شکل سره حرکت کوي، په دې شکل سره حرکت کوي، یعنې په دې شکل سره حرکت کوي. نو زده کوونکو د دې په واسطه یا د دغه عملیې په واسطه چې موږ کولی شو په ساده توګه له خپل لاس نه ګټه واخلو او د دغه مقناطیسي ساحې لوری هم معلوم کړو. نو دا اوس زده کوونکو زموږ د نن ورځې لوست چې راغلو مقناطیسي ساحې باندې چې هغه اوږده مستقیم هادي په واسطه منځته راځي په دې باندې وغږېدلو. د دې لپاره مو فورمول زده کړ او همدارنګه د فعالیت پایله مو هم ولیدله. نو دا اوس زده کوونکو زموږ د نن ورځې لوست. تر بیا د فزیک نوي لوست ته پورې ټول په لوی صفت تعالی سپارم. الله مو مل شه.